یو وخت داسې و چې د ژمي سختې یخنۍ وې. اسمان د تورو وریځو نه ډک و او په ځمکه باندې د واورې سپین صدر غوړېدلی و. په دې یخنۍ کې درې ملګري ګلخان، زحمت خان او نور خان په یو لرې سفر روان وو. دا د روژې مبارکه میاشت وه. ګلخان چې یو ډېر دینداره او متقي انسان و، په دې سخت سفر کې هم خپله روژه نه وه پرېښې. مګر زحمت خان او نور خان چې لږ تنبل مزاجه وو، هغه ویل چې سفر دی او یخ دی نو روژه یې ونه نیوله. دوی په لاره روان وو. یخ باد داسې لګېده لکه په مخ چې تیره چکوګان چلیږي. یاره نورخانه، دا واوره خو د درېدو نوم نه اخلي. پی مې بیخي بې حسه شوي. که چیرې کوم کلی پیدا نه شو نو نن شپه به مو یخ وهي. هو ملګرې رښتیا وایي، خو ګوره هغه لرې په غونډۍ باندې د لوګي نښې ښکاري. خامخا به هلته کوم کلی وي. دوی خپلو خپو ته زور ورکړو. کله چې کلي ته ورسېدل، ماښام نږدې و. د کلي د غره په لمن کې کورونه وو، د خټو او تیږو نه جوړ وو او د هر کور په مخ کې د لرګیو امبرونه ایښي وو. دوی مستقیم د کلي جامع جومات ته لاړل تر څو هلته پناه واخلي. په جومات کې یو بوډا سړی ناست و چې د جومات خدمت کې کوو. کله چې یې مسافر ولیدل نو ډېر خوشحاله شو. هغه د کلي یو ډېر مالداره او صحیح سړي ته خبر ورکړو چې مسافر راغلی دی. د کلي خلک پښتانه وو او پښتون خو په میلمه پالنه کې نوم لري. هغه صحیح سړي په خپل کور کې خپلو مېرمنو او نورو کسانو ته هم وویل، نن زموږ جومات ته مسافر راغلی. یو روژه دار هم ښکاري. داسې پخوان، حلوا او وړې ډوډۍ ورته پخې کړئ چې په ټول ژوند کې یې نه وي خوړلی. وړې پکې ډېر کړئ او میوه‌جات هم ور واچوئ. لږ ساعت وروسته هغه سړی په خپل یو غټ پتنوس چې په ډېر خوندور پخوان ډک و جومات ته راوړو. دا پخوان بوی پر ټول جومات کې خپور شو. ای ورونو، دا ستاسو دپاره دی. روژه پرې ماته کړئ. په دې یخنۍ کې به مو بدن ګرم کړي. ګلخان په ډېره عاجزي بسم الله کړه او په لږو اوبو او خرمای روژه ماته کړه. مګر کله چې زحمت خان او نور خان هغه پخوان ته وکتل نو د هغوی په خولې کې لاړې راغلې. پخوان داسې ګرم و چې لوګي ترې پورته کېدل او وړي په سر باندې روان و. زحمت خان چې ډېر حریص سړی و ته یې په غوږ کې وویل، ګوره تورخانه، دا پخوان خو ډېر کم دی. که موږ یې اوس له ګلخان سره وخورو نو د ده به هم نیمه برخه ورسیږي. دی خو روژه ده، خامخا به ډېر خوري. راځه یو کار وکړو. د ته به ووایو چې دا پخوان اوس مه خوره. راځه دا به پټ کړو. سبا سهار به هر یو خپل خوب بیانوي. د چا خوب چې ډېر ښکلی او عجیب و، دا ټول پخوان به د هغه وي. په دې سره به مونږ وخت وګټو، ځکه چې ګلخان به سبا بیا روژه وي او نشي کولی چې سهار خواړه وخوري، نو پخوان به ټول زموږ شي. نورخان د خوشحالۍ نه ټوپونه وهل. یاره ستا عقل ته مې سلام دی. دا خو بیخي په زړه پورې پلان دی. ګلخانه وروره، زموږ یو وړاندیز دی. دا پخوان اوس ډېر ګرم دی او مونږ هم ستړي یو. که اوس یې وخورو نو د خوب خوند به مو خراب شي. راځه دا په یو خوندي ځای کې کېښودو. سبا سهار کې هر چا ته تر ټولو وړه او مجازاتي خواب لیدلی و. دا پخوان به د هغه انعام وي. ګلخان چې ډېر هوښیار او خاموشه سړی و د هغوی په نیت پوه شو او هېڅ یې نه ویل. یوازې یې دومره وویل، ښه ده، زه ستاسو په فیصله راضي یم. دوی پخوان په یو المارۍ کې کېښودو او په خپله یې ګرمه بړستنه کې ننوتل. زحمت خان او نور خان په دې فکر کې وو چې سبا به کوم درواغجن خوب جوړوو. هغوی به همدې فکرونو کې ویده شول. شپه پخه شوه. د کلي په کوڅو کې د سپو غفا اورېدل کېده او د واورې د ورېدو غږ نه ګلخان چې روژهدار د سحري لپاره پاڅېدو. هغه وکتل چې ملګري یې داسې په درنه خوب ویده دي چې د هغوی خرهار تر اسمانه رسېده. ګلخان ارملې ته لاړو. لوښي یې راواخیستل. پخوان لا تر اوسه لږ لږ ګرم و. هغه بسم الله وکړه او په ډېر خوند یې هغه ټول پخوان یوازې خلاص کړو. یو څاڅکي هم پرې نغدو. لوښي یې بېرته پاک کړل
او په خپل ځای یې کېښودل، بیا یې اودس وکړل، لمونځ یې وکړو او په خپله بړستن کې داسې ویده شو لکه هیڅ چې نه وي شوي. سهار وختي چې د جومات مول اذان وکړو، زحمت خان او نور خان په بیړه راپاڅېدل. هغوی سمدستي د پخوان په فکر کې شول. په ډېر جوش سره یې وویل: ملګرو پاڅېږئ، نن سهار به فیصله کیږي. ما خو داسې خوب لیدلی چې ستاسو به یې په اورېدو. دوی درې واړه د جومات په یو کنج کې کېناستل او یو بل ته د خوب بیان کول شروع کړل. زحمت خان شروع شو: ما په خوب کې ولیدل چې ناڅاپه یو نوراني سړی راغی. هغه وویل چې زه حضرت موسی علیه السلام یم. هغه زما لاس ونیو او زه یې تور غره ته بوتلم. هلته مې د الله تعالی د تجلیاتو رڼاګانې ولیدې. ما د موسی علیه السلام سره خبرې وکړې او هغه ماته ډېرې د عقل خبرې وکړې. دا خوب دومره لوړ دی چې فکر نه کوم بل چا به داسې څه لیدنې وي. نو دا پخوان زما شو. نورخان وخندل او ویې ویل: یاره ستا خوب ښه و، او زما خوب واوره. ما په خوب کې ولیدل چې حضرت عیسی علیه السلام راغی. هغه زه په خپل وزر باندې کېنولم او څلورم اسمان ته یې بوتلم. هلته مې جنتونه ولیدل، ملایکې مې ولیدلې. ستا تور غر خو په ځمکه دی، مګر زه خو اسمانونو ته تللی وم. نو په عدل او انصاف سره دا پخوان زما حق دی. دواړو په ډېر تمسخر سره ګل خان ته وکتل. نورخان وپوښتل: ګل خانه، ته هم څه ووایه که نه؟ ستا خوب هم نه وي لیدلی. ګل خان په ډېر ارام سره سر پورته کړو او ویې ویل: یاره ملګرو، ستاسو نصیب خو ډېر لوړ و. یو مو د تورو غرو په څېر لاړو او بل مو اسمانونو ته لاړو. زما خوب خو بیخي ساده و. ما په خوب کې ولیدل چې دوه فرښتې راغلې، خو ډېرې هیبتناکې وې. هغوی پهلوان راواخیستو او ما ته یې وویل: ای ګل خانه، پاڅېږه، ستا یو ملګری تور غره ته تللی او بل یې اسمانونو ته تللی. د هغوی اوس نه راځي. دا پهلوان به ضایع شي. نو پاڅېږه، اول د ټولې پهلوان وخوره. ما فرښتو ته وویل چې زه به خپلو ملګرو ته آواز وکړم، خو هغوی وویل چې ستا حق تر تور غره او تر څلورم اسمانه پورې نه رسیږي. نو ما هم د فرښتو په حکم هغه پهلوان ټول وخوړو. زحمت خان او نور خان په چغه وویل: څه تا ټول وخوړو؟ هغوی منډه کړل المارۍ ته، خو هلته یوازې خالي او پاک لوښي ایښي وو. زحمت خان په غوسه وویل: دا د څه ظلم وکړو تا مون؟ ولې نه راویښولو؟ مونږ ته دې ولې نه ویل؟ ګل خان په ډېره خندا ورته وویل: ما خو درته ډېر اوازونه وکړل، خو تاسو په سفرونو تللي وئ. نو ما څه کړي وئ؟ یو مو په تور غره کې د موسی علیه السلام سره په خبرو او بل په اسمانونو کې د عیسی علیه السلام سره مېلمه و. ما ویل که تاسو راویښ کړم نو ستاسو به په داسې عالي سفرونو کې بهرل راشي. نو ځکه مې په خپله هغه ټول پهلوان خلاص کړو. دواړه ملګري په خپلو درواغو باندې ډېر پښېمانه شول. هغوی پوه شول چې د بل په حق باندې سترګې پټول او د روژهدار سره چالاکي کول داسې بد عاقبت لري. هغوی د ګل خان نه بخښنه وغوښته او بیا یې هیڅ کله په ژوند کې داسې چالاکي ونه کړه. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې رښتینولي تل ګټونکې وي او چالاکي او حرص انسان ته شرمونه او تاوانونه اړوي. په ځانګړي ډول د روژې مبارکه میاشت کې د یو بل سره نیتونه پاک ساتل ډېر ضروري دی.